سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاستئ او د صحت جامع پر تن لرئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د کرکټ د میچونو لایف کتلو یو زبردست اپلیکیشن معرفي کوم. ګوره ملګرو، دغه اپلیکیشن چې دی مصرف یې له فیسبوک نه یا داسې تاسو نور په یوټیوب کې ګورئ یا فیسبوک کې ګورئ، هلته کوم میچ ګورئ لایف، نو هغې نه مصرف کم دی. خو په دې کې داسې هم کیدلی شي چې تاسو فکر ورته نه وي، نو تاسو انټرنیټ هم ډېر مصرف کولی شي. لکه دې کې کوالټي ده، که چېرته تاسو په جیګ کوالټي کې تاسو دا میچ ګورئ نو بیا به تاسو نه ډېر انټرنیټ مصرفوي. که چېرته تاسو کم کوالټي کې ګورئ تاسو نه بیخي کم انټرنیټ مصرفوي. نو راځو ویډیو ته. له ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه یوه غوښتنه کومه چې ذهین افیشل یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ ویډیو جوړوو. نو چې وګورو په دې کې 90% خلکو دا ویډیو زموږ کتلي وي، دا ویډیو نه فایده اخیستې وي، خو چینل یې سبسکرایب کړی نه وي. نو که چېرته یعنې اصول داسې دي چې هر ځای کې یو چا درته یو سایټ معرفي کو یا درته یو څه درته ګټه ورسوله، نو هماغه د هغې لینک وي، ریفرل لینک وي، نو هغه ریفرل لینک د هغې استعمالوئ. او که چېرته یو چینل وي نو ویډیو ضرور د سره لایک کوئ، چینل یې سبسکرایب کوئ، ځکه تاسو ته یو فایده در ورسېده د هغې نه. نو دا کار ضرور کوئ در سره، صحیح ده؟ ځکه شاید اوس تاسو ته د یو ویډیو فایده ورسېږي. زه هر ورځ یعنې په هفته کې یو دانه حتما یو ویډیو خو زه اپلوډ کوم. نو آینده دپاره به تاسو ته د نورو ویډیوګانو فایده هم رسېږي. که چېرته تاسو دغه وګورئ نور ونه ګورئ، نو شاید یو څه ته تاسو ډېره اړتیا وي، هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې وي، خو تاسو کتلي نه وي ځکه چینل سبسکرایب کړی هم نه وي، تاسو ته نه وي راغلي، نو هغې نه به تاسو بې برخې یاستئ. خبرې ډېرې نه اوږدوو، راځو ویډیو ته. ملګرو، د دغې اپلیکیشن لینک به په ویډیو ډسکرپشن کې وي، هلته به تاسو ټلیګرام ته راشئ. هغه لینک باندې به کلیک وکړئ، ډایرکټ به تاسو چېرته راولي، تاسو به ټلیګرام ته راولي. کله چې ټلیګرام ته راغلی، دغه ذهین افیشل دغه چینل ته ورشئ. ګورئ دغه کوم اپلیکیشن چې دی ما اپلوډ کې اچولی دی، تر اوسه اپلوډ شوی هم نه دی، روان دی او د انشاءالله اوس به اپلوډ شي په دې ویډیو جریان کې. نو دغه اپلیکیشن دا د اپلوډ هم شو، ایچ ډي سټرینګز په نوم باندې دی. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، دې ځای نه یې کلیک وکړئ، واخلئ، ډاونلوډ کړئ، انسټال کړئ. هر یو کې انشاءالله انسټالیږي، داسې مشکل به نه وي چې انسټال نه شي پکې. نو کله چې دا انسټال کو، دا به تاسو اوپن کړئ. ګوره دلته ما سر کړی، زه اوپن کوم. دې تاسو ته طریقه وښیم، څو خبرې دي. دلته کله تاسو دا اوپن کړو، دلته به تاسو ته که چېرته ډاونلوډ وکړو ډاونلوډ کړئ، که ډاونلوډ درته نه راغلی نو مشکل نشته دی. ګورئ دلته لایف میچونه چې کوم روان دي، د دې دپاره به تاسو دغه ځای باندې کلیک واخلئ. لایف به تاسو کتلی شئ. اوس په دې کې ګورئ تاسو سپورټ وګورئ، سپورټ برخه ده. نو دلته به تاسو ډېر زیات چینلونه پکې شته دی. په دې کې تاسو بیا هر رقم برخه تاسو کتلی شئ. ګورئ د ماشومانو دي، همداسې نور دي، نیوز دي. نو کوم چې تاسو وغواړئ د کنټري بیس باندې هم تاسو کتلی شئ. مقصد دا د پاکستان نه ونیسه تر 15-20 هېوادونو هغه پکې شته دی، تلویزیونونه پکې شته دی، تاسو یې کتلی شئ. نو دا چې تاسو دې کټګرانې شوي، صحیح ده. اوس که چېرته تاسو لایف میچ غواړئ او لایف چې کوم شروع وي، نو هغه به تاسو څه وکئ، دلته ایونټس کې ډایرکټ تاسو سره دلته شته دی. که چېرته نو حتما شته دی دلته، ځکه راځي چې دا د کرکټ او چې کوم لایف میچونه دي هغه به دلته شروع وي. نو دلته تاسو دې ته وګورئ چې دا کرکټ دی که نه دی. نو دا کرکټ کټګري ده. کرکټ کې دا د هغه میچ دی، د پاکستان او د نیوزیلینډ میچ اوس روان دی، او د استرالیا او د نیوزیلینډ اومن میچ هم روان دی. نو دا بیا انډین پریمیر لیګ دی، دا به هم شروع کېږي په هغه باندې په 6:30 بجې باندې شروع نه دی. نو آی پی ایل میچونه دي، نو تاسو آی پی ایل میچونه دې ځای نه کتلی شئ. اوس زه دغه پاکستان نیوزیلینډ میچ وهم چې دا اوس شروع دی، او دا به زه تاسو ته وښیم. بیا تاسو ته طریقه م وښیم، ویډیو مه سکپ کوئ، مه ودروئ، مه وځئ له ویډیو نه. زه تاسو ته طریقه وښیم چې کوم ځای کې ډېر انټرنیټ وي، کوم ځای کې کم انټرنیټ وي. په دې به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ دلته لینکونه دي، لینک 1 دی، LIV دی، بیا لینک 2 دی. نو دې کې ژبې راځي،
ځینې وخت په لینک 1 کې انګلیسي ژبه وي، ځینې وخت هندي ژبه وي، ځینې وخت ډېرې ژبې وي پکې. زه به دا ووایم چې په دې کې څو دانې راځي. په دې کې 2 دي، په دې کې هم دا د ګوره ډېر راغله. نو دغسې تاسو لینک 1 باندې کلیک اخلئ، که دې کار نه کوو لینک 2 اخلئ، داسې بل اخلئ که نه، داسې چک کوئ چې هر یو تاسو ته کار یې وکړو. نو زه بیا کلیک کوم، لینک 1 باندې کلیک اخلم. نو دا د لایف شروع دی. زه په دې خاطر باندې چې زما په ویډیو باندې سټرایک رانه شي، نو دا یا بلر کوم یا هم همداسې سټاپ کوم. که چېرته تاسو ته نه ښکاري صرف به سیټینګ ځای تاسو ته وښیم، ځکه چې په دې خاطر یوټیوب پالیسي خلاف دی چې زه لایف دلته پلی کوم. نو دلته به تاسو دغه ځای باندې کلیک واخلئ. ګورئ دغه سیټینګ دی. زه بیا کلیک کوم، دا سیټینګ ګورئ، په دې به کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو ویډیو کوالټي باندې کلیک واخلئ. کله چې ویډیو کوالټي باندې کلیک واخلئ، ایټو کې هم داسې ده چې تاسو انټرنیټ فرض تاسو انټرنیټ تاسو ځای کې تیز کار کوي، نو بیا به فل ایچ ډي تاسو ته وښیي، انټرنیټ مصرف هم ډېر وي. نو هغه نه به تاسو لاندې راشئ، ګورئ دلته ورته ګورئ دا 0.1.8 MB پر سیکنډ کې وایي، بیا 0.0 دی، بیا همداسې 45 دی، بیا 80 دی که نه، 0.1.0 دی، بیا 2 MB دی، بیا 4 MB دی، فول ایچ ډي دی، بس همداسې 5 MB دی. نور هم شته دی او هغه به تاسو ګورئ 6.5 MB 8 MB پورې فول ایچ ډي کې شته دی. نو تاسو به ټولو کم مصرف چې کوي هغه 0.0 دی. چې په دې کلیک تاسو واخلئ، تاسو ته دا میچ پلی شي، پلی کېږي، نو هغه به تاسو ته کم انټرنیټ په ډېر کم انټرنیټ باندې تاسو لایف میچ کتلی شي. نو دغه طریقه ده، او په دې هیله چې تاسو دغه د فیسبوک د لینکونو نه دا ځینې اواز چینج وي، کمنټري چینج وي، نو دې نه به تاسو ستړي شوي یاستئ، او دلته به راځئ تاسو فول ایچ ډي بغیر د اعلاناتو تاسو دغه میچ کتلی شي. نو په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي، او که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ضرور درسره لایک کړئ، کمنټ هم راته وکړئ، او ستاسو د ښه کمنټ په هیله، او انشاءالله راتلونکي به هم مونږ ښې ویډیو جوړو، او د چینل سبسکرایب کېدل مو هېر نه شي. تر بیا الله پامان.